اوس په برټانیه کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې چې په افغانستان کې د ماخوستن 8 بجې او 15 دقیقې او په پاکستان کې د ماخوستن 8 بجې او 15 دقیقې. نن د دوشنبې ورځ د اګست د میاشتې 28مه نېټه ده چې د وږي یا سنبلې د میاشتې د 4 نېټې سره سم وي. د بي بي سي لندن د ماخوستنۍ خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه اسماعیل نیاز او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. د دې ورځنیو پېښو په خپل پروګرام پیل کوو. نړۍ دا وخت د هر څه دمخه مهم خبرونه واورئ. جمهور رئیس ګرباچوف د شوروي د پارلمان په اضطراري غونډې کې د ده په ضد د ناکامې کودتا نه یوه اونۍ وروسته وینا کړې ده. د شوروي د پارلمان رئیس ښاغلي اناتولي لوکیانوف چې د خپلې وظیفې نه استعفا ورکړې ده په دې تورن شوی و چې په ناکامې کودتا کې مهم رول لوبولی و. جاپان سبا ته خپل استازی ماسکو ته استوي تر څو چې معلومه کړي په شوروي اتحاد کې د چارو واګې د چا په لاس کې دي. نن د شوروي د نویو پیښو له امله د معمول ټول د نړۍ دا وخت پروګرام لرو او هم د پروګرام زیاتره موضوعګانې د شوروي په هکله دي. ولې د نړۍ دا وخت د پروګرام وړاندې دا د کمال بیزادي او د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس ګرباچوف د شوروي د پارلمان په اضطراري غونډې کې د ده په ضد د ناکامې کودتا نه یوه اونۍ وروسته خبرې کړي. ښاغلي ګرباچوف وکیلانو ته وویل چې تر یوه حده پورې دی د کودتا مسؤل دی، هغه له دې کبله چې دی د سختدریځو او د بدلون راوستلو په مقابل کې ځای نازړه و. ده وویل چې له دې وروسته به دی بل ډول دریځ غوره کړي او د بدلون راوستلو د پروسې په عملي کولو کې به زړه نازړه نه وي. ښاغلي ګرباچوف وویل چې د نوي اتحاد د تړون لاسلیک کول چې د ناکامې کودتا له امله ځنډول شوی دی هغه به د امکان تر حده پورې ژر تر ژره لاسلیک کړی شي او هغه خلک چې غواړي له اتحاد نه ووځي هغوی آزاد دي چې څه غواړي ویې کړي. ښاغلي ګرباچوف د هغې فیصلې هرکلی کړی دی چې د شوروي پارلمان پخوا کړې ده چې د هغې په اساس به په راتلونکې دوشنبې کې د کانګرس د وکیلانو خاصه غونډه دایره شي چې البته دا یوازینی ارګان دی چې د شوروي په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو امکان مطالعه کولی شي. دا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې دوی د شوروي د پارلمان او جمهور رئیس د مرستیال د ټاکلو د انتخاباتو لپاره چمتو او تیار وي او له دوی نه یې غوښتنه وکړه چې په دې خبرې باندې غور وکړي چې د شوروي د پارلمان رئیس دې څوک وټاکلی شي. دغه راز ښاغلي ګرباچوف په پوځ، کې جی بي او اقتصاد کې د نوښتونو راوستلو ضرورت ته ګوته ونیوه. په داسې حال کې چې د پارلمان غړي د اضطراري غونډې د ځغلولو لپاره راټول شوي وو، د پارلمان رئیس ښاغلي اناتولي لوکیانوف د خپلې وظیفې نه استعفا ورکولو خبر تایید کړی دی. ښاغلي لوکیانوف د ځینې کسانو لخوا په دې تورن شوی چې د تېرې اونۍ ناکامې کودتا تر شا و، چېرته چې د روسیې د فدراسیون رئیس ښاغلي بوریس یلسین دی د ناکامې کودتا معمار ګڼلی و، خو ښاغلي لوکیانوف پکې لاس لرل په څرګند ډول رد کړل. ده ویلي دي چې ده باید په قاطع ډول اقدام کړی وای، خو دی ورانکار نه و او د کودتا په ضد یې کلک دریځ غوره کړی و. د شوروي د تاس د خبر رسولو اژانس وایي چې د شوروي یو بل شخصیت په خپله ځان وژلی دی چې د راپور سره سم درېیم تن دی چې د چهارشنبې د ناکامې کودتا راهیسې په خپله ځانونه وژلي دي. اوسنی سړی ښاغلی نیکلای کروچینا دی چې د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د پالیسي جوړولو د ادارې مشر و. د خبر رسولو اژانس په دې هکله زیاتره تفصیلات نه دي ورکړي. نورو دوو تنو چې په خپله یې ځانونه وژلي وو د کورنیو چارو وزیر ښاغلی بوریس پوګو او د جمهور رئیس ګرباچوف لوړ رتبه نظامي مشاور مارشال سیرګي اخرمیوف څخه عبارت و. د ورکړی شوي راپور سره سم د شوروي د ازبکستان جمهوریت په دغه جمهوریت کې د شوروي د ټولو میشته امنیتي قواو واک په خپل لاس کې نیولی دی او د کمونیست ګوند په فعالیتونو کې د دوی د پرسنل برخه اخیستل منع کړي دي. د شوروي د تاس د خبر رسولو اژانس وویل چې د ازبکستان جمهور رئیس ښاغلي اسلام کریموف د دې امر د نافذولو په غرض پرون یو فرمان لاسلیک کړی و. په یو بل انکشاف کې د دغه جمهوریت پارلمان ته ویل شوي دي چې د خپلواکۍ په لور د اقدام کولو یوه ناحیه ترتیب کړي چې د پارلمان په راتلونکې اضطراري غونډې کې پرې بحث وکړی شي. استونیې د نورو تدبیرونو د نیولو په اعلانولو سره لا پسې ځان د شوروي اتحاد نه لرې کړی
هغه چې زیاتره هیوادونو د استونیې د خپلواکۍ د اعلانولو سره خپل ملاتړ د بالټیک د نورو دوه جمهوریتونو لتویې او لتوانیې سره یو ځای څرګند کړی دی. د استونیې راډیو راپورټ ورکړی چې صدر اعظم ښاغلي اډګار سویسار د شوروي امنیتي قواوو KGB ته امر ورکړی چې په دغه جمهوریت کې خپل ټول فعالیتونه بند کړي او د استونیې د کورنیو چارو وزارت ته ویل شوي دي چې د KGB د ودانیو د بندولو او تړلو مراقبت او څار وکړي. دغه راز راډیو ویلي دي چې د شپې د پلوه د استونیې امنیتي قواوو پایتخت تالین کې د کمونیست ګوند د عمومي مرکز کنټرول په خپل لاس کې نیولی دی. پخوا له دې ډنمارک او آیسلنډ لومړني هېوادونه وو چې د شوروي د بالټیک له درې جمهوریتونو سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د ټینګولو اعلان کړی و. جاپان سبا ته خپل استازی ماسکو ته استوي ترڅو چې معلومه کړي چې په شوروي اتحاد کې د قدرت واګې د چا په لاس کې دي. د جاپان صدر اعظم ښاغلي توشیکایفو په ټوکیو کې پارلمان ته وویل چې دا مهمه خبره ده چې معلومه کړی شي چې تر کومه حده پورې قدرت د شوروي اتحاد نه د روسیې فدراسیون ته لیږدول شوی. دغه راز د دې خبرې روښانول غوښتي دي چې د شوروي د ذرهي وسلو کنټرول د چا په لاس کې دی. دا چې د یوګوسلاویا د کرویشیا په جمهوریت کې تونده جګړه دوام لري، د فدرالي جمهوري ریاست د اوربند کمیسیون یوه غړي په دغه کار کې استعفا ورکړې ده چې وایي د ټینګ شوي اوربند عملي کول د امکان نه لرې خبره برېښي. د کمونیست غړي ښاغلي عرفان ایوانویچ وویل چې هیڅ یو کمیسیون به په دې قادر نشي چې د اګست د میاشتې په 6 نیټه ټینګ شوی اوربند پرته له دې چې په جګړې اخته خواوې ورسره موافقه وکړي هغه عملي کړی شي. دغه استعفا په داسې وخت کې ورکړی شوې ده چې د فدرالي پوځ او کرویشیا د قواو ترمنځ د وکو بار د ختیځ ښارګي په شاوخوا کې چې د برووا ناسیل او برو سیلو ښارګیو ته نږدې پراته دي جګړه روانه ده. د افغان مقاومت 8 تنه قواوې چې په کابل کې بندیان وو له بند څخه خوشي او د الوتکې په وسیلې سره پېښور ته بیول شوي دي. د بندیانو د وروستۍ ډلې خوشي کول د هرې موافقې په اساس ترسره کیږي چې په پاکستان کې د مقاومت لخوا د شوروي یو تن بندي په بدل کې خوشي کړی شوی دی. دغه 2 اونۍ پخوا د شوروي هیات ته وسپارل شوي وو. تر اوسه پورې 20 تنه د مقاومت قواوې خوشي او د الوتکې په وسیلې سره پېښور ته رسول شوي دي. دا خبرونه او اوس هم د نړۍ د وخت پروګرام لومړی موضوع. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د شوروي جمهور رئیس میخایل ګورباچوف د شوروي د پارلمان عاجلې غونډې ته خپله بیانیه اورولې ده. په دې بیانیه کې د خپل ځان او همدغه کسان د داسې شرایطو په منځته راوړو ملامت کړي دي چې په تېره اونۍ کې د کودتا د حد سبب شوي وو. جمهور رئیس ګورباچوف د ملک په سمه لاره د روانولو د لازمي تدابیرو طرحه هم کړې ده. دا چې نوموړي څه ویل غوښتل د BBC مناسک دا تفسیر ورباندې کوي. د شوروي اتحاد د عالي شورا په مخ کې ګورباچوف د یو داسې توبهګار په حیث راښکاره شو چې د خپلو ګناهونو اعتراف یې کوو. د هغو کسانو زغم او اخته کېدل چې د بیا رغونې د پروګرام د سبوتاژ کولو په هڅو کې وو، په قدرت د کمیونیست ګوند د برلاسي د پای ته د رسولو په کار کې ځنډ او د سمونو او د اصلاحاتو په پروګرام سمدستي لاس پورې کولو کې پاتې راتلل، هغه د دې ګناهونو اعتراف وکړو. ولې د ځان سره سره نور هم تورن کړل، خصوصا هغه کسان چې د حکومت په لوړو ځایونو کې وو او د بغاوت مخه نیولو کې پاتې راغلي وو. هغه دا وړاندیز هم وکړو چې د هغه اورېدونکي یعنې د شوروي د عالي شورا غړو کولی شول چې زر تر زره یې ماسکو ته ځان رسولی وی، څرنګه چې د روسیې د پارلمان غړو وکړه او پرته له څه بلنې کودتا غندلی وی. ښاغلي ګورباچوف لکه د بیا زېږېدلي مشر په شان دعوه وکړه چې د کرایمیا له شړنتیا نه د راستنېدلو سره پېښو ته له نوي سره کتنه کولی شي. ده وویل چې وروستو تر دې به د سمونو او د اصلاحاتو په لار کې هېڅ خنډ پرېنږدي. د ده اورېدونکي چې د وینا د اورېدلو په وخت کې درنه خاموشي خپله کړې وه، په دې خبرو یې لاسونه وپړکول. خو اوس پوښتنه دا ده چې د راتلونکي لپاره د ګورباچوف تګلاره څه ده. ښاغلي ګورباچوف د واک د انتقال په یو کوټلي جوړښت غږیږي، ولې تر اوسه یې په دې لړ کې هېڅ ځانګړی وړاندیز نه دی کړی. د سملاسي انتقالي دورې لپاره البته یوه جرګګۍ جوړه کړې چې د دغه اقتصادي ستونزو سره معامله وکړي. د ملي امنیت د یوې نوې جرګګۍ د جوړولو وړاندیز یې هم کړی. په دې جرګګۍ کې به د هغو ټولو جمهوریتونو استازي شامل وي چې د جمهوریتونو نوی تړون ومني.
د جمهوریتونو ترمنځ تړون اوس هم لومړیوالی لري، ولې په دې هکله د ښاغلي ګورباچوف دریځ بدل شوی دی. دا د لومړي ځل لپاره د هغو جمهوریتونو په هکله خبرې کړي چې د تړون په هکله په خبرو کې مرسته نه وه کړې، او حتی د دوی په هکله یې ویلي وو چې د شوروي قوانینو له تعقیبه پرته کولی شي له دې هېواده بیل شي. د ښاغلي ګورباچوف د وینا سره سم د جمهوریتونو ترمنځ د تړون ترلاسه کولو سم د لاسه وروستو به د واک د ټولو مقاماتو لپاره به د انتخاباتو هلې ځلې او تیاری پیل شي. د اقتصادي سمونو او ریفارمونو په هکله ښاغلي ګورباچوف وویل چې ښایي اوس په آزاد بازار د ولاړ اقتصاد د لارې ټول خنډونه له منځه وځي. دوی څرګنده کړه چې په دې ډګر کې خوراکي توکي او د سونګ مواد لومړیتوب لري، او له هر چا نه یې غوښتل چې له وسه سره سم هېواد ته د دې توکو په برابرولو کې مرسته وکړي. د سیاست او د قانون د رول په هکله ښاغلي ګورباچوف وړاندیز وکړو چې وسله ځواکونو د KGB امنیتي خدمات دی ډیموکراتیکه او غیر سیاسي بڼه خپله کړي. دا دواړه ادارې تېره اونۍ کودتا کوونکو د واک د تروړلو لپاره استعمالولې. ښاغلي ګورباچوف وویل ښایي شوروي فوځونه سم شي او زیاته مسلکي روزنه یې وشي. د KGB په هکله د ښاغلي ګورباچوف وړاندیز د دې ادارې له نوي مشر ودیم بکاتین نه غوښتنه کوي چې له نوي سرای د ادارې د تنظیمولو طرحې وړاندې کړي. د نورو حکومتي ادارو دپاره د ښاغلي ګورباچوف ټینګار دا دی چې نظم دې وساتي او قانون او انصاف ته دې درنه وګوري. د شوروي د عالي شورا غړو د ښاغلي ګورباچوف سره مخالفتونه کو، ولې که چېرته د ګورباچوف ایجنډا د ښاغلي یلسین د ایجنډې نه مختلفه وي، نو دا نه ده معلومه چې د پارلمان غړي به بیا هم داسې رضایت څرګنده کړي او که نه. دا وه د ګورباچوف د پارلماني بیانیې په هکله د منافق تبصره. د شوروي د تجزیه ګامونه ورځ په ورځ وړاندې کېږي. پرون د شوروي 5م پرنفوذه جمهوریت یعنې سپین روسیې د ماسکو نه خپله ازادي اعلان کړه. د دې جمهوریت پارلمان په حکومتي ادارو کې د کمونېست ګوند ټول فعالیتونه وځنډول او د ګوند د ودانیو کنټرول یې په لاس کې واخیست. د لندن د اقتصاد پوهنتون کې د شوروي په امورو کې ماهر ډاکټر مورګت لایټ وایي چې د سپین روسیې لخوا د ازادۍ اعلان د شوروي اتحاد په ماتېدو رڼا اچوي. Belarusia perhaps was the most surprising of the republics. It has been particularly quiet. د بیلاروسیا د جمهوریت لخوا د استقلال او خپلواکۍ اعلان د نورو جمهوریتونو په پرتله د تعجب وړ دی، ځکه دا جمهوریت په ټول د دې جریان کې په خاص ډول خاموشه و. ولې نن نه یوازې خپل استقلال او د خپلواکۍ اعلان کوي، مګر سربیره پر دې د بیلاروسیا جمهور رئیس دفاع هم ورکړې ده او د مستفید کېدو علت یې د کودتا څخه ملاتړ ده. دا مسایل دي چې د سړي سره سوال پیدا کوي چې که د جمهوریتونو حال په همدې ډول وي نو د شوروي اتحاد آینده به څه وي. د سپین روسیې لخوا د ازادۍ اعلان د شوروي د دوهم جمهوریت یوکراین د ازادۍ د اعلان یوه ورځ وروسته شوی دی. یوکراین په خپل اعلان کې ویلي وو چې په خپله خاوره کې ټولو پوځي قوو کنټرول په لاس کې نیسي او هم خپل پوځ تشکیلوي. د شوروي د دوهم پرنفوذه او د 5مې برخې د تولیداتو د جمهوریت یوکراین د ازادۍ اعلان دا څرګندوي چې د شوروي د جمهوریتونو ترمنځ د نوي اتحاد تړون باید ټینګ فدراسیون نه وي. په دې هکله د لندن د اقتصادي پوهنتون مورګت لایټ داسې وایي: زیاتو خلکو سره فکر و چې بوریس یلسین باید داسې یو اتحاد طرفداره وي چې په هغې کې به د یوکراین جمهوریت هم شامل وي. اوس زما په فکر ښاغلی یلسین به یو ډېره غونډه قرارداد د جمهوریتونو سره لاسلیک کړي او دومره مضبوط تړون به نه وي لکه کوم چې موږ تر ننه پېژاند. د شوروي د مرکزي اسیا جمهوریتونو چې پخوا د شوروي په اتحاد کې د پاتې کېدو فیصله کړې وه، اوس د کرملین نه فاصله نیسي. د قزاقستان جمهور رئیس نورالسلطان نظربایوف تر اوسه هم غواړي چې خپل جمهوریت د شوروي په اتحاد کې وساتي، ولې ټینګار کوي چې د اتحاد په تړون باید د سره کار وشي. ښاغلي نظربایوف د کمونېست ګوند د پراتمرونه په دې احتجاج سره استعفا کړې وه چې ګوند تېره کودتا نه ده محکومه کړې. د شوروي د مرکزي اسیا په بل جمهوریت تاجکستان کې د کمونېست ګوند څانګې د دې جمهوریت په قانون کې بندې شوي دي. د تاجکستان جمهور رئیس په سر کې د شوروي د تېرې کودتا هرکلی کړی و. د آذربایجان سهدري د جمهور رئیس د ناکامه کودتا سره څرګند ملاتړ ښکاره کړی او وایي چې د شوروي د اتحاد تر تړون لاندې نوره ازادي غواړي. ولې د پوره ازادۍ په هکله یې کمې بیانیې ورکړي دي. د بالټیک جمهوریتونه لیتوانیا، لتویا او استونیا نظر د شوروي نورو جمهوریتونو ته په نړیواله سطحه آزاد پېژندل کېدو ته نږدې شوي دي.
د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر یانس جوکینس وایي چې د لویدیځ لخوا د بالټیک جمهوریتونو په رسمیت پېژندنه حتمي او نږدې کار دی. The process of international recognition of the Baltic states has already begun. د بالکان د جمهوریتونو په رسمیت سره پېژندنې پروسه مخکې له مخکې پیل شوې ده. سربیره پر دې د نړۍ 50 هېوادونو د بالکان د جمهوریتونو د شوروي اتحاد سره الحاق له پخوا نه په رسمیت نه و پېژندلی او په دې 50 هېوادونو کې برېټانیا هم شامله ده. نن آیسلند او بالټیک جمهوریتونو په ریکیاویک کې د ډیپلوماټیک اړیکې برقراره کړل. ناروې پلان لري چې سبا هغه وخت ډیپلوماټیک اړیکې ورسره برقراره کړي کله چې د بالټیک د دریو جمهوریتونو د بهرنیو چارو وزیران په اوسلو کې د ناروې د حکومت سره ګډه موافقه لاسلیک کوي. ډنمارک هم د بالټیک جمهوریتونو سره د ډیپلوماټیک اړیکو برقراره کولو اعلان کړی دی. فرانسې او جرمني هم څرګنده کړې چې د بالټیک جمهوریتونو سره ژر تر ژره ډیپلوماټیک اړیکې برقراره کول غواړي. برټانیې سره د دې چې په دې هکله د احتیاط نه کار اخلي، ولې د بهرنیو چارو وزیر ډګلس هارت دا څرګنده کړه چې دوی به هم د بالټیک جمهوریتونو سره اړیکې برقراره کړي. I'm asking my colleague Douglas Hogg to go there soon to find the right answer to that question. ما خپل مرستیال ډګلس هاګ ته وظیفه ورکړې ده چې د بالکان جمهوریتونو ته سفر وکړي او په رسمیت پېژندو لپاره ورته جواب پیدا کړي. په دې باره کې زموږ دریځ باید د لویدیځ هېوادونو او د متحده ایالاتو د دریځ سره یو وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر هم دا خبره څرګنده کړې چې د امریکا لخوا د بالټیک جمهوریتونو په رسمیت پېژندل را روان دي. اوس دا خبره څرګنده ده چې پخوانی شوروي اتحاد له منځه ځي، ولې دا چې د امکان په صورت کې څه ډول نوی اتحاد به ځای ونیسي متیقنه نه ده. اخوا د شوروي د مرکزي اسیا د ازبکستان جمهوریت په خپله خاوره کې د شوروي ټولو پوځیان قومانده په لاس کې اخیستې او هم د ازادۍ په لور خپله مسوده ترتیبوي. د هالند د اوتریخت د پوهنتون ډاکټر توراجا تابکي په دې هکله چې د مرکزي اسیا جمهوریتونه ولې د ازادۍ په خپلو کې خطر ویني دا تبصره کوي. دا چې د جمعې په ورځ د ازبکستان د جمهوریت رئیس د کمونیست ګوند د غړیتوب نه ووت، نو دا به په وخت پورې اړه ولري چې د شوروي د مرکزي اسیا د کمونیست ګوندونه منحل شي، په خاص ډول د قزاقستان د جمهوریت د کمونیست ګوند. د مرکزي اسیا نور جمهوریتونه لکه ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان به یو څه زیات وخت ونیسي تر څو چې خپل کمونیست ګوندونه منحل کړي. هغه له دې کبله چې د سختدریځو موقف په دغو جمهوریتونو کې خورا غښتلی دی. د شوروي د پارلمان په لومړۍ غونډې کې د قرغیزستان د جمهوریت یو وکیل د شوروي د نوي اتحاد په رامنځته کولو باندې د جمهور رئیس ګرباچوف نه د پوښتنې په ترڅ کې وویل چې باید د جمهوریتونو او مرکز ترمنځ اړیکو درلودلو باندې د سره غور او فکر وکړی شي. خو د شوروي د مرکزي اسیا د جمهوریتونو لپاره چې د خپلواکۍ د حاصلولو په لټه کې ستونزه دا ده چې دوی په مطلق ډول د شوروي اتحاد په جوړښت باندې متکی دي. که څه هم شاید دا سمبولي بڼه ولري، هغه له دې کبله چې دلته د اقلیتونو ترمنځ تربګنۍ روانې دي. خو د مثال په ډول په قزاقستان کې د یوکراین او روسیې اقلیتونه ځای شوي دي، سره د دې چې په دې جمهوریت کې اکثریت نفوس قزاق دي. په تاجکستان کې د ازبکانو اقلیت موجود دی. د تاجکستان په دوو لویو ښارونو بخارا او سمرقند او هم د فرغانې په وادي کې هغه تاجکان چې په فارسي ژبه ګړېږي میشته دي. په قرغیزستان کې د تاجکانو او ازبکانو اقلیتونه ژوند کوي. نو د مثال په ډول که چیرې د جمهوریتونو او شوروي اتحاد په سیستم کې بدلون راوستلی شي، که چیرې بخارا او سمرقند فیصله وکړي دوی خپله خپلواکي وغواړي، نو دوی باید د تاجکستان او ازبکستان سره یو ځای پاتې شي. په عین وخت کې دغه جمهوریتونه د اقتصادي لحاظه یو په بل پورې متکی دي، په خاص ډول د روسیې په فدراسیون او د یوکراین په جمهوریتونو باندې. په عمومي توګه د جمهوریتونو نه د یوکراین او روسیې د فدراسیون نه صنعتي مواد واردېږي. په خپله دغه جمهوریتونه غنم، هوچ یعنې پنبه تولیدوي او هم د مسو، سوټو او سرو زرو کانونه لري، خو په معمول ډول یې نورو جمهوریتونو ته صادروي. هغه له دې کبله چې دوی خپلې کارخانې نه لري چې په خپله په ازبکستان کې د دې نه کار واخیستلی شي. تیل شته دي خو په کافي اندازې سره موجود نه دي. یوازینی جمهوریت چې تر یوه حده پورې په مرکزي اسیا کې صنعتي دی هغه د ازبکستان جمهوریت دی. خو نور جمهوریتونه لکه ترکمنستان، قرغیزستان او تاجکستان د اقتصادي لحاظه خورا ناداره او بېوزلې دي.
د شوروي د دفاع نوي وزیر په دې خبره ټینګار کړی چې د ناکامه کودتا په ترڅ کې د جمهور رئیس ګورباچوف په ضد د هسته‌ایي وسلو د استعمال کوم خطر نه و. اوس سوال دا دی چې دا څه معنا لري او همدا چې که په تېره اونۍ کې د هسته‌ایي وسلو خطر نه و، نو د شوروي د هسته‌ایي وسلو راتلونکی به هغه وخت څه وي کله چې دا ملک تجزیه شي. د دې سوالونو په هکله د BBC ویبسایټ تاسو تبصره کوي. اوس دا څرګنده شوه چې د ګورباچوف په ضد د کودتا په مهال د کودتا کوونکو په لاس یو وړوکی لاسي بکس ورغی چې د شوروي اتحاد د جمهور رئیس لپاره د اتومي وسلو د اور اچولو نښې او لارښودنې یا کوډ پکښې وي، یا په بله معنا دا نښې نورو ته د اتومي وسلو ماشه یا د اتومي وسلو سویچ یا بټن ویل کېږي. د شوروي اتحاد د دفاع د وزارت نوی لوړ رتبه جنرال شافشنکوف ویلي دي چې د دې وسلو د اور خطر نه لیدل کېده چې په خپل سر دې چا دا کار کړی وی. جنرال شافشنکوف وویل چې د ښاغلي ګورباچوف سره د اتومي وسلو د ماشې او لارښودنې سره سره بیا هم ودوهم ماشې او کوډ ته اړتیا شته چې اتومي وسلې دې پرې ژوندۍ شي. دا دوهم کوډ د دفاع د وزارت مارشال دیمیریازوف چې په کودتا کښې هم لاس درلودی ورسره و. پوښتنه دا ده چې په راتلونکي کښې به څه وشي. شوروي اتحاد تر 10,000 اتومي ګلولۍ پورې په لاس کښې لري. د دې اتومي وسلو زیاته ذخیرات د روسیې د فدراسیون په سیمه کښې ساتل شوي دي. تېر کال کله چې په اذربایجان کښې د توکمي ډلو ترمنځ جګړه توده شوه، د شوروي حکومت هلته د اتومي وسلو د ساتنې په نیت زیات شمېر پوځیان اذربایجان ته ولېږل. علاوه په دې په 13 سپتمبر کښې د شوروي اتحاد لوی درستیز جنرال میخایل مزایف وویل چې د شوروي اتحاد د ځینو حساسو سیمو څخه اتومي وسلې راایستل شوي دي، خو که چیرې د شوروي د مرکز او د جمهوریتونو ترمنځ اړیکې خړې پړې او همداسې دوام وکړي، په دې هکله به خواشینۍ نور هم ډېر شي. خبره دا ده چې د شوروي اتحاد ماتېدل به وزیر ته اجازه ورکړي. داسې خبره نشي کېدای چې جمهوریتونه دې دا وغواړي او یا به جمهوریتونو ته د دې اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو سیمو په اتومي وسلو دې کنټرول ولري. دا ځکه چې د سیمې امنیت به بې انډوله شي. ښایي چې جمهوریتونه په دې خوشحاله شي چې د دوی د سیمو څخه دې وسلې لرې کړي شي. لویه خبره دا ده چې د روسیې د فدراسیون مشر بوریس یلسین به د خپلې سیمې د اتومي وسلو واک په خپله په لاس کې واخلي. د ده په سیمه کښې د شوروي اتحاد د اتومي وسلو زیاته برخه ذخیره شوې ده. داسې هیله هم کېږي چې یلسین به دا وغواړي چې د خپلې سیمې وسلې په خپله اداره کړي، خو د روسیې ځینې ګاونډي جمهوریتونه دا ګټوره ګڼي چې د شوروي اتحاد د ټولو اتومي وسلو واک دې د مرکز او ګورباچوف سره پاتې شي. لویدیځ به هم په ډېر شوق سره د واک اخیستلو د زیار په لاره کښې رهي شي. شوروي دواړه مشران ښایي چې د وسلو د کنټرول په لاره کښې خپلو کوښښونه جاري وساتي. دا چې کوم یو به بریالی شي، خو بیا به هم ښایي چې د نړۍ د اتومي او سوځېدونکي ځواک په مشرتابه کښې به تر اوسه پورې شوروي پاتې شي. دا وه د شوروي د هسته‌ایي وسلو په راتلونکي د BBC نیوز تبصره. په شوروي کې د ناکامه کودتا په رڼا او په دې هېواد کې د ګړندیو بدلونونو له امله په ماسکو کې اوسېدونکی د هندي ژورنالېست د موراکا دا سوال کوي چې وروسته له دې باید د جنوبي اسیا په لور د شوروي په باندنۍ پالیسۍ کې څه بدلون ولیدل شي. په شوروي اتحاد کې د شنډې کودتا نه وروسته د خارجه پالیسۍ کنټرول د مرکز نه د جمهوریتونو په لوري روان دی. کېدای شي په دې د شوروي اتحاد اړیکې د جنوبي ایشیا سره ډېر کمزوري شي. د دې علت ښکاره دی. نن د شوروي اتحاد ټولو اوسېدونکو لویدیځ ته سترګې نیولې دي. اقتصادي وضع یې ورځ تر ورځه خرابېږي او ډوډۍ لپاره هم یوازې لویدیځه نړۍ د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه دوی اوس د درېیمې نړۍ د ملکونو لپاره هېڅ وخت نه لري. ځینې خو پکې د درېیمې نړۍ ملکونو ته د کرکې په نظر ګوري او دا کرکه ځکه هم زیاته شوه چې د بغاوت په وخت کې د درېیمې نړۍ ځینې ملکونو د کودتا کوونکو ملاتړ وکړ. ولې بل خوا په لویدیځه نړۍ کې د دې کودتا په ضد په ډاګه او اوچت غږ راپورته شو. که نور ملکونه یو طرف ته کړو، نو په دې بحران کې د ګورباچوف په مرسته د هندوستان غږ ولې پورته نه شو؟ د هند د وزیر اعظم لخوا چې کومې خبرې وشوې، په هغې کې ځینو نه څرګندېده چې هغه نږدې د بغاوت ملاتړ کړی و. په دې خبره د هند دریځ خړ شو او هغه وخت هم دا خړوالی په مکمل ډول له منځه نه تللی کله چې د کودتا په شنډېدو دوی بوریس یلسین ته د مبارکۍ پیغام ور ولېږلو. په داسې حالاتو کې کله چې د شوروي اتحاد د خارجه پالیسۍ کړنلاره به د روس د مشرانو لخوا ټاکل کېږي، نو په جنوبي ایشیا سره په راتلونکي کې
د دوی د اړیکو هیلې نه څرګندېږي د بېلګې په ډول بوریس یلسن په بشپړه د لویدیځ پلوی دی او دا پلوي به په راتلونکي کې نوره هم ژبل شي او تر ډېرې مودې به پاتې شي. په دې کې شک نشته چې د هغه په مشاورو کې ځینې کسان دي چې هندوستان ته یې خوښي ښکاره کړې ده او جنوبي ایشیا سره بلد دي. په دې کې یو اندرې کوزریف د روس د باندنیو چارو وزیر دی، یو بل کس د روس د خارجه او د اقتصادي چارو د پارلماني کمیټې مشر ولادیمیر لیوکین دی او د امریکې او ایشیا د تعلقاتو ماهر دی. دغسې یو بل کس یوګیني کوزکین دی چې د اقتصادي اړیکو د کمیټې غړی دی. دا کسان چې بوریس یلسن سره کار کوي د هندوستان د اساسي قانون او روس سره توکمیزه تجربې په نظر کې ساتلي او په دې باب یې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. د مرکزي ایشیا ځینې جمهوریتونه هم په جنوبي ایشیا کې دلچسپي لري. دا هم درېیمه نړۍ په بشپړه توګه چې جنوبي ایشیا پکې شامل دی که دې خبرې ته فکر وکړي چې شوروي اتحاد وجود نه لري یا په راتلونکو 10 کالو کې د دوی لپاره څه نشي کولی، نو دا به یې په ګټه وي. د یوګسلاویې د کروشیا د جمهوریت ختیځ ښارګی وکامور په داسې وخت کې د بهر نړۍ نه مجزا پاتې شوی چې د کروشیا د سربیانو په اکثریت سیمه کې جګړه دوام لري. د کروشیا په بل سر کې د ادریاتیک بندر ته نږدې پوځي اهداف په خورېدو دی. دا پرې هکله زموږ د خبریال میشک دنیراپور وکوور کې پرون سخت جنګ کېدو او په دې کې د مرکز پوځ او د کروشیا قواوې په خپلو کې سره نښتي وو. د کروشیا مشرانو د مرکز د پوځ افسرانو د یو بل غندنه کوله او د جنګ د پیل کېدو پړه یې په یو بل اچوله. تېره شپه د لږ وخت د اوربندۍ نه پس هغه وخت جنګ بیا تود شو کله چې په وکوور کې ټانکونو بې درېغه ډزې پیل کړې. د کروشیا راډیو تر مخه عامو خلکو د دې یرغل ځواب ورکړو او 9 ټانکونه له منځه یوړل. تر ټولو سخت جنګ د بوروغو ناسلجي د خوا و شا په سیمو کې وشو. په دې ځای کروشیانو پېښه کړي دي چې د بوروغو سیلو په سیمه کې د سربیانو باغیانو د مضبوطو سنګرونو سره په پوله پروت دی. د وکوور سیمه پرونه راهیسې د مرکز د ټانکونو لخوا تړل شوې ده او اوس دې ښارګوټي ته د ټلیفون ټول مزیج کېدلي دي. د دې سیمې د مرکز اوسیجیک نه 15 میله لرې د کروشیا ملیشیاو او د سربیانو اورپکو ترمنځ د ټینجا په کلي کې سخت جنګ روان دی. د اوسیجیک په خوشه ګولۍ د باران په شان وورېدې او د هغه ځای اوسېدونکو په خپلو تاخانو کې پناه واخیسته. همدغسې جنګ د کروشیا په جنوب کې د اډریاټیک د بندر سره نږدې هم کېږي. سربیان او د مرکز د پوځ عسکر د کروشیا د قواو سره سپلټ نه 15 میله لرې جنګېږي چې د کروشیا د سرسختو مشرانو پناهګاه ده. په کروشیا کې زیاتره جنګ اوس سختو ستراتیژیکي سیمو کې کېږي او که دوی وبېلله نو بیا به دې جوګه نه وي چې د دومره محدودو وسایلو سره د خپلې خاورې دفاع وکړي. د وروستي خبر له مخې په کروشیا کې د اوربند د څارنې ټاکنې کمیسیون نه یوه لوړ رتبه مامور هم استعفا ورکړې ده. په کابل کې د ازادۍ د ورځپاڼې چلوونکی غلام سخي غیرت په خپله ورځپاڼه کې د مجاهدینو د یوه بنیادګر مشر د بیانیې د یوې برخې د خپرولو او په یوه کال بند محکومېدو وروسته آزاد شوی دی او بند یې ځنډول شوی. نوموړي ویلي دي چې اطلاعاتو او کلتور وزیر به په نږدې وخت کې فیصله وکړي چې د ده ورځپاڼه به نشرات بیا پیل کړي او که نه. دا د په دې هکله د کابل نه د کریس باورز رالېږلی راپور. د ازادۍ ورځپاڼې د خپل نشراتي کال د پیل د نیټې څخه په یو له نشریاتو لاس پورې کړي وو چې حکومت ته د خواشینۍ وړ وګرځېد. دې ورځپاڼې په پاکستان کښې د مقاومت د ډلې د یوه مشر ګلبدین حکمتیار د وینا یوه برخه نشر کړې وه او هم یې د سلطان علي کشمن د استعفا خبر نشر کړی و. دا چې نوموړې ورځپاڼه به هر ځل په 2000 ګڼو کښې چاپېده خو بیا هم په داسې ټولنه کښې اغېزه لري کېدای چې د اخبارونو څخه تړل شوې ده او ټول اخبارونه د دولت په خوا نشرېږي. د بي بي سي د خبریال سره په مرکه کښې د ازادۍ د ورځپاڼې مسؤل مدیر وویل چې د افغانستان د نشریاتو قانون د بشري حقوقو د اساسي غوښتنو سره سمون نه لري او زیاته یې کړې